ستاسو دا ټاسک دی چې زموږ د پروګرام حوالې سره یا پکې زما نوم راشي یا پکې د پروګرام نوم راشي یو شعر همدا اوس به چمتو کوئ تاسو اوس په همدې ساعت نه خیر یو داسې 15 دقیقه او 15 منټ درسره شته وبشي کوئ شي تاسو انشاءالله چلنج اکسپټ او که ونه شول نو بیا نو تاسو وګټله بیا ما وبایلله سمه ده انشاءالله ګټم ګورو چې جاوید صاحب ځکه چې شاعر خو وي همداسې یو دفعه یو شعر وایي که نه هغې دپاره یو خاص فکر او خاص احساس پکار وي نو دغه وخت ستاسو چې څه احساس وي ستاسو شعر کې به هغه انشاءالله ښکاره کېږي انشاءالله سمه ده ته راته ووایې چې نن سبا ځوانان چې دي هغه ډېر ځپل شوي دي بالخصوص زموږ د افغانستان چې کوم حالت روان دی الله ورته خوشحالي یو ځلې بیا راوړي ارامتیا وي او پرمختګ خپل وطن دپاره غواړم همداسې پاکستان دپاره هم ډېر پرمختګ او خوشحالیانې غواړم تاسو د دې ځوانانو دپاره څه وینا لرئ چې دوی شعر اوس ویم ستاسو خبره کټ کوم راغلو او نه خدا ووایي ځکه چې بیا هېرېږي وایي ستاسو نامه به پکې وي ښه دا خو ډېر ښه شو وایي د ملالې نوم یې بیا را ژوندی کړی د ملالې نوم یې بیا را ژوندی کړی د مسکا غونته کې پیغلې دې ژوندی وي ډېره مننه واقعا د صفت او د ستاینې وړ یې تاسو ډېر خوشحال شوم دا به زه حتما ځان سره ساتم ستاسو دغه کلب ډېره مننه